نن ورځ دی بیا هم هماغه ورځ بس خیر صحیح شو کور او نن به بیا له خیره خوشحاله کور ته ولاړ شي ښه په ارامه حاجي ستړی مه شې جوړ به خیر سر ته ښه ده خیر و خیرت دی ما ته به 3 ګوډیانې راکړې یو دا راکړه یو دا راکړه یو ورسره بله راکړه او دا راوباسه ما ته دا بایسکل دی ما ته پرېږده صحیح شو یو دا شو دوستانو دغه 3 خو مې د کاکا نه به زه واخلم تاسو وینئ ماشاءالله زحمتکش انسان دی ځوان دی او الحمدلله کار وس او توان هم لري د دې قیمت څومره دی 1.5 دا 200 دا 200 قیمت در باندې حساب نه کړه څنګه نه او دا دومره ګټین نشه دا 200 دا څو ده 1.5 او دا دغه 1.5 نه دا خو لدنه خسته ده کنه دا شي د کالی بدل دي نو کالی کې هغه غږی خبرې هم کوي ته وګه خزه پرېده خا یو نیم سل 300 او 200 300 200 څو کې 300 200 خزه صحیح ده خا 500 خو بدا شي دا به زه درکم درته دا اوس څنګه کومه شکراته چې کنه دا 500 دا والا دوستان دا زه چاته اخلم چاته ورکوم هغه به بل ویډیو کې تاسو ته ځخم خا یو موضوع مهمه د ورځې 200 یا 300 پیدا کې ټول ورځ څومره وخت ګرځي سار راوځو تر ماښام پورې د سترګو لوېدو پورې 2 بجې راوځو ته شپې چې لاړ شې خوب دې څنګه یې ارامه داسې ویده راجګېدی یم نه سهار مازه ته به زور جګي ښه داسې خوب کوې چې سهار پورته کېدی هم نه شي خو ځینې خلک داسې دي چې دغه خوب لپاره ګولۍ خوري خوب پسې ګرځي څه فکر کوې دا څه تکلیف وي خلکو کار نه لري کار وکړي پیاده وګرځي ستړی زه دا کوم خوب وکړي کار وکړي او وږی کېږي څنګه وږی کېږم ټوله ورځ مړۍ نه خورو بس ماخستان کې خورو بس سهار نشته بیا ښه کوو چې راوځو ښه یو مهمه موضوع ده ځینې خلک د ډوډۍ د هضم لپاره منډې وهي چې ډوډۍ هضمه کړي خو هغه بیا هم نه هضمېږي هغې لپاره څه کوي دوایي خوري ځینې خلک دي چې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره منډې وهي دا ډېر غټ تفاوت دی که نه نو الله پاک دې زموږ او ستاسو په کار روزګار کې برکت واچوي فقط یو پوښتنه درنه کوم دا راته ووایه چې دغه کار چې تا شروع کړی په دغه ټولو ورځو کې یو ورځ راته وښیه چې هغه کې تا تر ټولو زیاته ګټه کړې او څومره پیسې وې چې ته خوشحاله وې په ورځ پرون ورځ وه پرون کار کړی څو روپۍ دې ګټلې وې دا ستا د کار په جریان کې تر ټولو هغه ښه ورځ چې ته خوشحاله وې او پیسې دې زیاتې ګټلې 100 روپۍ وې پرون زیاتې روپۍ ګټلې څو دې ګټلې پرون 1100 روپۍ ګټلې 1100 شیان مې زیات خرڅ کړي ګټه دې پکې څونه کړې وه 1100 روپۍ دا خو ته لږ ونیسه ته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس نن ورځ دی بیا هم هماغه ورځ بس خیر صحیح شو کور او نن به بیا له خیره خوشحاله کور ته ولاړ شي ښه په ارامه سمه ده دوستانو فقط زما د ویډیو کولو هدف دا دی هغه خلک ما ته واقعا ډېر ګران دي چې خواري کوي زحمت وباسي خولې تویوي خو چاته لاس نه نیسي دا ډېره غټه خبر ده داسې وخت راغلی چا سره دې مرسته کړې خیرات یې نه غوښتې تا ورکړي ولې نه هر مازدیګر داسې خو نه ده که نه هو الله دې خوشحال لري ورور اباد اوسې ډېره مننه الحمدلله قمر بنسټ سږ کال بیا غواړي د افغانستان په ډېرو ولایتو کې ژمې مرستې وکړي غواړو چې سږ کال بیا هم تاسو په دغه کمپین کې موږ سره یو ځای شئ تر څو پورې هېوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو پورې هېوادوالو د لوږې او د یخنۍ څخه په امان کې شي او یو ښایسته ژمی تیر کړي د دې په خاطر دوستانو که غواړئ په دغه کمپین یا په دغه کاروان کې موږ سره یو ځای شئ اجر یې الله سره هم شته هغه سکون او اطمینان به انشاءالله په دنیا کې الله هم درکوي درته په مال او ستاسو په تجارتونو کې به انشاءالله الله برکت هم وږدي چون دا زه نه وایم دا حدیث شریف دی چې صدقه باندې مال زیاتېږي کمیږي نه نو راځئ له دغه چانس څخه په استفادې موږ سره یو ځای شي انلاین مرستو لپاره سکرین باندې لینک درته ښکاري آفلاین لپاره خو واتساپ نمبر شته تر څو پورې سږ کال بیا هم خپلو هېوادوالو سره مرستې وکړو او د یو خوشحاله ښایسته ژمی تیر کړي